د هامبورګ مرکزی ټرین سټیشن ته نږدې له دې جلا وطنه افغان ځوانانو سره ګورم چې د سړک سر موسیقي ډله یې جوړه کړې. د هامبورګ پر ریل سټیشن کې د افغانانو بازار دی. دا ځای د دوی لپاره داسې دی لکه زموږ خپل وطن. له دې امله مو ویل چې که خلک له دې ځایه تیریږي نو موسیقۍ ته به هم غوږ دي. دلته هامبورګ کې یو عالم ستونزې دي، نو یو څه به یې ساعت تیریږي. که څه هم افغانستان کې موسیقي زوړ تاریخ لري، خو دا پدیده په دغه هیواد کې د سیاسي بدلونونو له اغیزو خوندي نه ده پاتې شوې او وخت نا وخت اغیزمنه شوې ده. هنر او موسیقي د قومي او ژبني تنوع د عطف نقطه او ښایست ګڼل کیږي. په واټونو کې د دې ځوانانو دا هنر ښودنه ښایي د هغې په معرفي او منعکس کولو کې اغیزمنه وي. غوښتل مو د افغانستان کلتور د موسیقۍ له لارې خلکو ته وښایو، ځکه له وطنه ټول بد خبرونه راځي. سره له دې چې ځینې لارویان د دې ځوانانو دا ګام ستایي، خو ځینې یې په کنایې ویلو سره له څنګه غلي تیریږي. پر موږ ډېرې نیوکې شوي چې ګواکې تاسې د افغانستان نوم بدوئ. دا د جرمنانو لپاره عادي خبره ده، خو افغانانو ته یو نوی شی دی. راځي دریږي او چکچکې هم کوي. زړې ښځې راځي او وایي واخله زویه وخوره، وایو مننه، وایي واخله اوبه وڅښه. پر واټونو سندرې ویل ډیرو هیوادونو کې دود دی او هنرمندانې د پیسو لپاره وایي، خو دا افغان رضاکار ډله وایي سترګې د خلکو جیبونو ته نه دي او دا کار د یوې ځانګړې انګیزې له مخې کوي. ستریس، خفګان او رواني ستونزې هغه پدیدې دي چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې کډوال اغیزمن کړي. خو د دې ډلې موخه څه ده؟ زموږ موخه دا ده هغه ځوانان چې آلمان ته تازه راځي په ډیپریشن اخته نشي او وشو کولای چې په موسیقۍ یې زړونه ګرم وساتو. ګیتار، هارمونیم او سندرې ویل. پر واټونو د هنر ښودلو او د خلکو په خوښ ساتلو سربیره دې ځوانانو د موسیقۍ د زده کړې ټولګي هم جوړ کړي چې کډوال پکې وړیا ګډون کولی شي. موږ ټولو یو بل پیدا کړل. د افغانستان له هرې څنډې او څانګې یو عمومي موخه لرو او هغه دا چې غواړو چې یو ځای سندرې ووایو او المانۍ ټولنې ته د افغانستان کلتور ور وپېژنو. که څه هم پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د موسیقي غږ غلی کړی شوی، مګر د دغې ډلې له حاکمیت وړاندې هم پر واټونو سندرې ویل دود نه و. دا چې پر واټونو سندرې ویل د افغانانو لپاره نوې خبره ده، دا کار زړور ګام ګڼل کیږي او ترسره کول یې لوړه حوصله غواړي.